څه ریټ کې دی F11 starter Pro او دغه دی F11 ساده 55 دا موبایل یو 1500 دی ما به غشته په 1500 هم سلو نیم زر روپۍ قیمت لیکلی دی دا چې ډېره ګراني راله ده اوه دا خو به لږه مې په 1.5 سلو روپۍ غشتی دی هم په 2.5 که دومره ګراني حکومت خو وي موږ به نوکرۍ کوو دغه به کوو دا پر یو شي باندې والله چې ټکس ولګو دا خو ملګري دا خو زموږ دا غشتونه په ایمان چې د ووتل یار دا خو دا غشتو نه دي دا خو ګرانه ګراني ده په بټۍ هم راته ټکس ولګو په ایمان داسې چل کوم چې مړه بس یې چپې کړه هسې د حلالو نه خبرو کې دی پکې چپه کړه دوکاندار هسې په خپل کار کې مسؤل دی دا یا خو مې غلو خطه او زما په خیال چې موبایل خو ترخ ته واچو چې کوم یو یې چپه زما په خیال هغه B1 و ورګه چې سمه بوته وسره وکړم دا دی اور څنګه دې سټ ته خواښ نه کو یاره صرف ته خو ګرځېدم خدا به را چاپلار والي دا غشتو نوتې دي یقین وکړه دونه ګران شوي چې دا غشتو نوتې دي حکومت په ټکسونه لګولې که نه روژه نه دې وجې ګران شوي دي موږ خو نه دي ګران کړي حکومت ګران کړي دي دې حکومت دا لاسه کې دې حکومت زمین په بټۍ باندې هم ټکس لګولی دی پرون راته هغه نیک وي خر مه راوله بټۍ ده په هغې هم ټکس لګولی دی دا وایي دا څنګه دی په خله د څه وایي ټکسونه بس حکومت چالونه دي که نه پته نه لګي بس ګراني یې راوسته هر څه یې دغه کړل غریب سړی تباه دا موبایل په څو دی دا په 2200 روپۍ دی 2200 روپۍ دی او که زه یو بله طریقه وکړم نو بیا بله څنګه طریقه په جادو منتر د یقین شته یقین مې خو پرې نشته او که زه یو کړم نو بیا به یقین پیدا شي بس پې راته وکړه یقین مې پرې پیدا شي مزګور راته دا موبایل دی تی وینې زه دې سړي نه څونه فاصله کې ولاړ یم زه لاس هم دله نه ورم بالکل ټیک شو دا موبایل د خپل ترخ کې نیسم ها پوه شوې او دا موبایل به ډایرکټ د ترخ ته دې ته به یې روباسو صرف یو چوپ پکې بس راته وکړه اجازه بیا به ومنې بیا منم ګوره ګوره راته نیغله ورکه چوپ بار کتې